بسم الله الرحمن الرحیم. منګه تیر کلاس کې د پی ایچ پی انټروډکشن کړو. لنډ زه بیا تاسو ته دونه وایم چې پی ایچ پی که څو کوېشنز وکړي چې پی ایچ پی څه ته وایي. پی ایچ پی یو لینګویج دی، یوه ژبه ده د کمپیوټر په ویب کې استعمالیږي او د دې اصلي وظیفه دا ده چې د کلاینټ او د سرور ترمنځ کمیونیکیشن وکړي. نن زمونږه پی ایچ پی کې دوهم درس دی. پی ایچ پی کې لیکچر نمبر 2. دوهم درس کې د سافټویر په باره کې خبرې کوو چې سافټویر باید څنګه انسټال کړو. د دې سافټویر ما سره شته، تاسو ته هم در کومه. تاسو به په خپل سیستم کې انسټال کړئ. ضروری دی چې باید په خپل سیستم کې دا سافټویر انسټال کړو، ځکه بغیر د دې نه موږ نشو کولی چې پی ایچ پی لینګویج کې کار وکړو. زیم ما سره شته دی، دا زیم وینډوز 32 دواړو لپاره کار کوي، مشکل نشته. دا به رن کو او دا سیټ اپ دی، دا هم تاسو رن کوئ. ما سره یو ځل په دې سیستم کې دا انسټال دی، دوباره د دې انسټالیشن ضرورت موږ سره نشته. خو بیا هم زه تاسو صرف طریقه ښیم، ډېر ساده سافټویر چې یو میډیا پلیر تاسو انسټالوئ خو دغه شان دا هم انسټالیږي. بټنامي دا به اوکې کو. نیکسټ بیا نیکسټ ما ته چې د سلیکټډ فولډر از ناٹ ایمټي، پلیز سلیکټ ا ډیفرنٹ فولډر. ولې تیار په دې کې انسټال ده، بس دا طریقه ده چې نیکسټ کې ډایرکټ بس انسټالیشن روان شي، انسټال شي. مهمه خبره اوس د انسټالیشن نه وروسته دا ده چې تاسو کله دا انسټال کړئ په سی ډرایو کې انسټالیږي او په سی ډرایو کې د زیم په نوم یو فولډر دلته جوړ شي. په زیم کې دننه ډېرې زیاتې خبرې دي، لکه ګوره مایسکیول شته، نور هم ډېرې خبرې شته، خو زموږ د ټولو خبرو سره کار نشته. زموږ صرف د دې فولډر سره کار دی، ایچ ټي ډاکس. دې سره زموږ کار داسې دی چې زموږ څونه فایلونه چې دي که نه، د ویب سایټ فایلونه یا د اپلیکیشن فایلونه، هغه به دلته ثبت کړو. مخکې خو په ډیسکټاپ او وغیره ځایونو کې ثبت کېده، اوس بغیر له دې کله چې د پی ایچ پي فایل ثبت کړي د دې فولډر نه په بل ځای کې ثبت کولی نه شي. صحیح ده؟ دا به حتما دلته تاسو ثبت کوئ. دویم دا چې کله تاسو پی ایچ پي کې کار کوئ، هماغه سبلیم کوډ دپاره هماغه سبلیم استعمالو. صحیح شو؟ خو کله چې ته د پی ایچ پي کوډ کې باید اول دلته سرچ کې ولیکې، زیم سرچ کې کنټرول دې باندې کلیک ته وکړي. دې کې دوه خبرې زموږ لپاره ضروري دي، یو اپاچي او بل مایسکیول. مایسکیول ډیټابیس دی او اپاچي موږ سره څه دی؟ سرور دی. سرور څه ته وایي؟ چې هغه زموږ ډیټابیس او زموږ هغه اپلیکیشن ته خلاصیږي، د هغې په ترو د هغې په واسطه باندې موږ ته هغه رن کېږي. دې لپاره موږ سرور استعمالو. کم سرور استعمالو؟ اپاچي. په لوکل کمپیوټر کې دوه سرور استعمالیږي چې مثال موږ لوکل کار کوو، لوکل سیستم، یو اپاچي او بل آی آی ایس. دوه قسمه سرور استعمالیږي، یو اپاچي سرور استعمالیږي اپاچي، یو آی آی ایس انټرنیټ انفارمیشن سیستم. دا سرور موږ اکثره په دې سیستم کې استعمالو. لکه مثال یو 10 کمپیوټر ایښي دي، یو ډیټابیس ویب اپلیکیشن ما جوړ کې، ویب سافټویر مې جوړ کې. زه غواړم چې په دې 10 کمپیوټرو کې دې کار وکړي، لکه لوکل شو دام که نه، انټرنیټ خو نشته، نو هغې دپاره آی آی ایس سرور موږ استعمالو. دې سرور په ترو باندې ته د یو کمپیوټر نه دا شیر کولی شي د 10 نورو کمپیوټرو سره. او اپاچي سرور داسې چې دا خود یې باندې یو کمپیوټر کې ته دا استعمالې، ته غواړې چې د پی ایچ پي فایل په براوزر کې خلاص شي، د دې لپاره باید څه استعمالو موږ؟ اپاچي. ګوره څه خل مې درته ویم، داسې پوښتنه درنه بیا کوم. اوس ګوره اپاچي موږ انسټال کړو، ځکه زیم چې انسټال شي دواړه انسټالیږي که نه. خو دې ګوره دا ګوره تاسو سره سټاپ وي، چې اول کې انسټالیشن تاسو وکړئ دې سټاپ وي. نو تاسو به اول راشي زیم ته، دا به سټارټ کړئ، بیا به مایسکیول دا به سټارټ کړئ. دا چې سټارټ نه ته د پی ایچ پي فایل بیا نشئ رن کولی. نو بیا به د هغې نه وروسته براوزر ته لاړ شئ،
براوزر کې به تاسو ولیکئ لوکل هوسټ. لکه موږ چې د انټرنیټ صفحه خلاصو د هغې لپاره موږ څه لیکو www. خو چې کله انټرنیټ صفحه نه او زیم انسټال وي بیا به د PHP د فایل لپاره موږ څه لیکو لوکل هوسټ. دلته به تاسو لیکئ لوکل هوسټ. اوس تاسې چې کله لوکل هوسټ ولیکئ دا صفحه راځي. تاسو ته دا صفحه ښکاري، دا صفحه راځي. د دې لوکل هوسټ یو خپل IP اډرس هم شته. دا www چې موږ لیکو د دې شاته یو IP پرته وي، یو IP پرته وي. IP مینس انټرنیټ پروټوکول. هغه موږ نه لیکو ځکه موږ هغه بار بار نشو لیکلی. هغې په ځای www ډاټ یو څه لیکو موږ. تاسې چې کله دغه www.google.com لیکئ که نه، دا چې موږ لیکو www.google.com، تاسو ته دا ښکاري که نه دا یو نوم دی، خو د دې شاته یو IP یا یو اډرس پروت دی. اصلا دغه ګوګل چې خلاصیږي دا د هغې اډرس په ترو خلاصیږي. خو نوم موږ ته ځکه ډسپلی کېږي چې موږ یو نوم پېژنو او د همدغې نوم په اساس دی موږ رن کوو. هغې اډرس ته څه وایي IP اډرس. کوم اډرس ورته ویل کېږي IP. اوس ته چې کله د اپاچي سرور رن کې د دې سرور دپاره هم یو IP شته. هغه IP کومه ده PHP my admin باندې کلیک کړئ. زه تاسو ته اوس ښایم PHP my admin. په دې به کلیک تاسو وکړئ. خو د دې مسایلو لپاره انټرنیټ ضروري نه دی. دلته وګورئ دا 1.0.0.1 دا د دې IP ده. که زه چې ته مثال په ډول دلته راشم ولیکم په دې ځای کې 1.0.0.0.1 دا ولیکم او رن یې کړم. 1.0.0.0 ولیکو 1.0.0.0.1 خلاصیږي که نه؟ نو دلته ګوره دا ځکه خلاصیږي چې دا د دې ته وایي اډرس. دغه شان ته چې هر اپلیکیشن خلاصې ګوګل، فیسبوک، یوټیوب، دا نومونه چې دي د دې نومونو شاته دغه شانته یو اډرس هغه لري. د هغې اډرس سره زموږ کار نشته. موږ یې د نوم په اساس باندې آینده کې چې موږ داسې یو سافټویر جوړ کړو انټرنیټ ته اوچتو، موږ به د دې لپاره داسې یو اډرس دی الو د انټرنیټ نه به یې اخلو او هغې اډرس ته به موږ خپل نوم ورکړو. مثال ZICS چې آینده کې څوک زموږ هغه سافټویر خلاصي یا ویب سایټ نو هغه ZICS به لیکي هغه به ورته خلاصي. خو اصلا تا د هغې لپاره یو IP اخیستی دي ته وایي IP اډرس. هدف به نه ورسوي تاسو که نه. نو دلته مهمه خبره څه ده؟ دلته مهمه خبره دا ده چې تاسې کله PHP وایي نو د PHP سره څنګ کې ډیټابیس به حتما موږ جوړو. د ډیټابیس جوړېدو نه پس به د PHP لینګویج استعمال کړو. اول تر د ډیټابیس د مخکې به سبلایم ته راشو. تاسې به د سبلایم نه پس یو نوی فایل کریټ کړئ، دا به ثبت کړئ. خو دا به اوس کوم ځای کې ثبت کړو؟ سی ډرایو کې. وخت شته؟ بیا به هغې نه وروسته زیم ته راشي. د زیم نه پس به تاسو راشي HT docs ته. HT docs ما درته وویل که نه؟ او دې ځای کې به تاسو د دې لپاره یو فولډر جوړ کړئ. فار ایگزامپل زه ورته فولډر جوړم چې فرسټ او دې لپاره اننه نوم ورکوم. فار ایگزامپل ایپ. خو چې کله دا سب کې د HTML ایکسټینشن HTML وکنه دې نه وروسته به تاسو د HTML ایکسټینشن نه ورکوئ. کوم ایکسټینشن به ورکوئ؟ دا د PHP به ورکوئ. کله چې موږ دا PHP کې سب کو اوس دا د PHP فایل شو. د PHP لپاره به موږ د HTML کوډ هم کوو. د HTML په کوډ کې به تاسو د PHP کوډ استعمالوئ. اوس دلته لیکم PHP کلاس. صحیح شو؟ اوس تاسو چې کله د PHP کوډ کوئ نو PHP کوډ تاسو د ټایټل نه لاندې هم کوی شي لکه څنګه چې د CSS کوډ هم کولو. د PHP کوډ تاسو په باډي کې هم کوی شي. PHP کوډ تاسو د باډي نه هم لاندې کوی شي. خو د PHP دپاره به داسې کوئ انګل بریکټ کوېشن مارک او بیا دلته به څه ولیکو PHP او کوېشن مارک PHP.
تاسو ته خبرې د خیر شته که نه دغه شان دا سینټکس دی دا سټارټ شو دا اینډ شو د پی ایچ پي کوډ داسې دی هدا باندې پوه نه شو تاسو ډېر ساده دلته د پی ایچ پي د کوډ دپاره اوس تاسو دا سبک براوزر ته راشئ موږ غواړو چې هغه خپل پیج خلاص کړو براوزر کې ته به نور سی ډرایو ته نه ځې دلته به صرف ولیکې ته لوکل هوسټ د فولډر نوم چې و /first/app.php PHP کلاس د صفحه هلته نور ضرورت نشته بس دا ایډرس په ترو باندې خلاصېږي لکه موږ هلته www کو دلته به لوکل هوسټ کو ځکه چې دا اوس فلحال د انټرنیټ په صفحه نه دی با دا آخري مرحله د PHP دی نه وروسته چې دا کمپلیټ شو بیا به انټرنیټ ته اپلوډ کو بیا به خلک د www چې څه کوم نوم ته اخیستی همغې نوم په اساس به خلک لنچ کوي اوس تاسو دا ولیکئ اوس زه د غواړم د PHP په ترو باندې یو میسیج آوټپوټ کړم د PHP په واسطه باندې نو ته به ولیکې ایکو څه به ولیکې ایکو ډبل کوټس کې ولیکې هائی this is first class بیا به آخره کې سیمیکالن کې د PHP کوډ داسې دی دا یو میسیج دی دا صف که ته PHP په کوډ په ترو باندې یو میسیج آوټپوټ کې ته کله چې د HTML کوډ د PHP په داخل کې د کوډس په داخل کې به کې یعنی مثال heading 1 کلوز شي heading 1 دا صف کې ریفریش کې خبرې دم خیر شته که نه نو موږ اوس د PHP فایل جوړ کړي د PHP فایل مو څنګه کړو جوړ مو کړو زه اوس څه کول غواړم زه تاسو ته PHP د داسې مرحلې نه شروع کوم چې موږ ډایرکټ ډیټابیس هم جوړ کړو موږ په دې پوه هم شو چې زموږ ډیټا په ډیټابیس کې څنګه سټور کېږي او بیا د PHP په ترو باندې څنګه کمیونیکیشن کېږي تاسو خو PHP سټارټ کړې ده PHP مو سټارټ کړه اوس به تر ټولو مخکې یو کار دا کو چې دې دپاره به ډیټابیس جوړو زه ډیټابیس داسې نه جوړوم چې یو مکمل ډیټابیس جوړوم زه یو سمپل ډیټابیس جوړوم په هغې کې یو ټیبل جوړوم بیا هغې ته ډیټا د PHP په ترو لیږو دا سلیکټ سټپ بای سټپ موږ ځو مخکې له دې نه چې دې کې کار وکړو تاسو بلته راشئ د ډیټابیس د جوړولو لپاره به تاسو ولیکئ لوکل هوسټ دلته به راشئ لوکل هوسټ کله چې لوکل هوسټ مو لیکلو لوکل هوسټ ډیشبورډ په دې کې به تاسو د ډیټابیس د جوړولو لپاره چېرته کلیک کړئ PHP مایډ دومره سخته نه ده CSS نه اسانه ده بوتسټریپ نه اسانه ده ډېره ایزي ده تاسو وګورئ دلته د ډیټابیس د جوړولو لپاره څه لیکلی موږ بس کلیک کړئ د ډیټابیس نوم څه دی ZICS کریټ باندې کلیک کړه ډیټابیس جوړ شو خبره خلاصه دې کې سخته خبره شته ډیټابیس جوړ شو ګورئ دا زما ډیټابیس دی اوس په ډیټابیس کې به نن څه جوړو ټیبل ډیټابیس وایي دې ته چې دننه به ټیبل پکې بیک ان ټول ټیبلز دي ټیبل به تاسو کریټ کې مثال سټوډنټ په نوم ټیبل جوړو نمبر اف کالمز پکې څو پکار دي مثال شپږ خاصه په ID نیم فادر نیم کلاس ټایم ایمیل چار سره لپاره ته جوړې گو باندې کلیک کا ټیبل کریټ شو د ټیبل ډیزاین به دې نه وکي ID اول دلته موږ سره یو مهمه خبره ده چې دا په ډیټابیس کې د ډیټا ټایپس ده ته چې کله هر یو فیلډ انتخابي د هغې لپاره به د هغې ډیټا ټایپ انتخابي یعنی مثال په ډول एक्सिस हम ویلې کنه تاسو نه دی ویل एक्सिस و به وای تاسو एक्सिस کې ډیټا ټایپ څه کنه و دا شان دلته هم اماغه ډیټا ټایپس دي ډیټا ټایپس دي ته وایي ځکه چې ته مثال نمبر لیکم دا غیر لپاره خپل ډیټا ټایپ لکه انټ که زه پر ایگزامپل ټیکس لیکم دا غیر لپاره خپل ډیټا ټایپ لکه مثال کار اور ور 4 که زه پر ایگزامپل ډیټ لیکم نو هغه لپاره خپل ډیټا ټایپ دی ډیټ ډیټا ټایپ دی ته وایي یعنی کوم سیل کې چې کومه سیل لیکنه کې د هغې مطابق وته د هغې ټایپ انتخابي اوس دلته مونږ ID چې لیکو ID لیکو مثال په ډول
دلته به څه لیکو مونږ ډیټا ټایپ ورته انټ انټ مینس انټیجر انټیجر مینس نمبر خو دا شماره باید په ډیټابیس کې خپله راشي لکه کله چې مونږ شاګرد ثبت کړو شماره باید خپله ایډ شي نو د دې لپاره باید څه وکړو د دې لپاره باید تاسې دې خوا راشئ دې خوا دلته یو آپشن دی AI means auto increment یعنی په خپله د شماره راځي او دا ټیک مارک صرف ولګوه خلاص او دا له ځان سره څنګه که اوکې دا صرف به د اول فیلډ دپاره دا کار وکړي ځکه شماره په ډیټابیس کې مسلسل باید خپله راشي اوس زه پکې لیکم مثال نیم نو د نیم دپاره ډیټا ټایپ باید څه والو ورچار د دې لپاره لینک یعنی په یو سیل کې باید څو کریکټره ولیکل شي مثال 50 یو نوم باید 50 کریکټره یا کمی که زیات یو 500 پورې به دې کې ځایږي دې سیل کې فار ایگزامپل کلاس دپاره څه پکار دی ورچار څو کریکټره 50 ورچار مینس ویریبل کریکټر مثال په ډول په دې کې زه لیکم ټایم دپاره به څه والو ورچار فار ایگزامپل ډیټ د ډیټ دپاره څه پکار دی ډیټ اوس دلته ورته انتخاب مه کوه ډیټ خپل یو فارمیټ دی خپله راځي او فار ایگزامپل آخر کې زه لیکم چې ریمارکس یا نوٹ دلته راځو په دې کې ریمارکس دپاره چیلو ورچار که ټیبل کې وروسته نور کالمونه هم زیاتې په څه باندې باید کلیک کړو موږ کولی شو د نورو کالمونو دپاره یو کالم یس ګو مثال په ډول دلته به زه څه ولیکم جینډر څه مو ولیکلو جینډر بل فار ایگزامپل ایډرس زه لپاره زه څه یم ورچار څو کریکټر مثال 200 کریکټر بچ کله ټیبل تا جوړ کې شی باندې به کلیک کی تاسې ټیبل جوړ شو ما سره دس از ټیبل براوز باندې کلیک کی تاسو ګورئ ZICS په نوم ډیټابیس دی او باغې کې د شي په نوم ټیبل دی ګوره آی ډي نیم ډیټا پکې شته اوس ګورئ موږ به هلته ټیبل ډیزاینولو او د کوډ په تھرو به م هغې ټیبل کې ډیټا اچوله اوس به دلته ډیټابیس ته راوړو د PHP په تھرو او بیرته به یې دې نه ډسپلی کو په شي باندې هغه ټیبل به چې موږ ډیزاینولو هلته هغې په خو ته به څنګه کې اول به داسې وکړې ډیټابیس جوړ شو که نه ډیټابیس جوړ شو اوس د ډیټابیس سره کنیکشن پکار دی څه پکار دی ورسره هغې ډیټابیس سره خو موږ کنیکشن نه لرو نو د PHP په تھرو به ته د هغې ډیټابیس سره څه جوړې کنیکشن جوړې تر څو رابطه جوړه شي بیا به د هغې نه وروسته ته هغې ته ډیټا هم لګي ډیټابیس ته او د ډیټابیس نه به ډیټا بیرته راخلي هم ډېر سمپل خبره ده اسانه خبره ده د کنیکشن دپاره ډېر اسانه خبره دا ده چې تاسې ولیکئ MySQL اول زه یو لفظ تاسې ته تشریح کوم ویریبل څه ته وایي variable is a memory location which same name and data type variable هغه لوکیشن دی چې د هغې دپاره یو نوم او یو ډیټا ټایپ څنګه کېږي انتخابېږي د څه دپاره را جوړېږي د ډیټا د سټور کېدو لپاره چې موږ پکې یو څه سټور PHP کې به یوه خبره تاسې نه وي والی چې هغه به د څه وي ویریبل کومه موضوع به یې موږ سره ویریبل موضوع به اوس زه دلته یو ویریبل کریټ کومې د ویریبل د جوړولو لپاره ډالر سین ویریبل داسې چې ډالر سین به کې د نور چار نوم ته ورکې ورکړه ورته فار ایگزامپل زه نوم ورته ورکوم فار ایگزامپل زه ورکوم سرور دپاره به زه څه ولیکم سنګل کوټیشن کې لوکل هوسټ ګورئ تاسو دا فایل چې رن کېږي د څه په تھرو رن کېږي لوکل هوسټ په تھرو به رن کېږي نه کله چې موږ کنیکشن جوړو
د کنیکشن لپاره به تاسو یو ویریبل کریټ کوئ او په هغه ویریبل کې به شی سٹور کوئ لوکل هوست. هدا باندې ورسئ تاسو دې خبرو سره به ان شاء الله به سټپ بای سټپ آشنا شئ. دویم دا ډیټابیس لپاره یوزر نیم د ډیټابیس خپل یو نوم وي. کله ډیټابیس ته موږ داخليږو هغه یو خپل نوم لري ډیفالت د هغې نوم څه وي روټ د دې خپل ډیفالت نیم دی. نو ته به دغه د ډیټابیس دغه یوزر نیم راوالي او په چی کې به سټور کی یو نیم دلته چېر نوم ته ویریبل ته ورکې خدا به په دې کې واچي کنیکشن د جوړېدو لپاره. بیا پاسورډ ډیټابیس خپل یو ډیفالت پاسورډ لري او هغه پاسورډ چې دی موږ سره امټي خالی یعنې پاسورډ نه لري. خو ته به چې دی دې طریقې سره یو 2 کالونه والي یعنې څه به پکې سټور کړې نه. بل ډالر سین ډیټابیس د ډیټابیس نوم چې دی موږ سره ZICS دا به حتما تاسې څنګه کوئ اخلئ به تر دې چې پورې موږ ویریبل کریټ کړي. سبا به انشاءالله په دې خبرې وکړو چې کنیکشن څنګه جوړېږي او بیا د هغې نه وروسته په دې خبرې وکړو چې ډیټابیس ته موږ څنګه لیږلی شو. فی الحال همدونه بس دی.